سلامونه و احترامات ملګرو، صدام حسین شباب ما. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې ټیم په ټیم موږ د مختلف شاعرانو سره، ادیبانو سره، فنکارانو سره ناسته کوو. مختلف کلامونه، ټپې، غزلې، داسې پیغامونه چې پاکې د زده کړې او داسې یو څو ښې خبرې او تاسو لږ خوندونه واخلئ موږ ریکارډ کوو. هم په دغه سلسله کې نن موږ د راشد خان راشد سره ناست یو، کوم چې زموږ یو زوړ یار دی. زموږ اوسه ډېر یادونه وابسته دي چې کله په یونیورسټۍ کې پاتې کېدو ډېر د نیمې شپې به هم کله سندرې ټپې ریکارډ کولې، خو اوس موږ محرومه شو. د هغې وجه دا ده چې راشد خان راشد د ژوند په منډو ترړو کې دومره بیزي شو چې کله په یو دنیا کله په بله دنیا. خو نن موږ له خدای پاک بیا یو ځل مقرره کړې ده چې موږ ورسره ناسته وکړو. راشده کله چې ما ورته یو ټپې ریکارډ کړې وي یو کال مخکې، نو چې کله ملګرو اورېدلې وي ډېر فرمایشونه به یې دا کول چې راشد موږ پیژنو نه چې د کومې علاقې دی، او ټپې خو موږ ډېرې اورېدلې، خو د کوم ځای دی، د کوم ځای نه دی، کار څه کوي، چېرته اوسېږي، چې صرف موږ یې سندرې اورېدلې خو تعارف هم سره نه دی شوی. نو اول راته خپل ځان لږ معرفي کوي د ملګرو سره، او بیا ستاسو د خوښې یو ښه کلام راته وړاندې کوي. نو ستاسو به ډېره مننه وي. ډېره زیاته مننه. راشد خان راشد د سوابۍ اوسېدونکی دی. بیا په سوابۍ کې خاص د جنډو بوکو یو کلی دی، هغې زیږون لري. د هغې نه پس راغلی دی پېښور پوهنتون ته. دلته چې کوم دی د BS اکاونټینګ اینډ فاینانس ډګري ترلاسه کړې ده، دلته یې سبق ویلی دی. بیا د هغې نه پس د ژوند په منډو تړلو کې دومره مصروفه شوی دی چې تاسو سره نن به تاسو دغه حال وینئ چې په کوم ډګر ولاړ دی او د ژوند په کومو مرحلو کې دی. جی راشد بھائی، د خپلې خوښې داسې یو کلام راته وړاندې کوي، یا ټپې یا غزل چې ملګري ترې خوندونه واخلي. زه ستاسو د خوښې کلام وي؟ د خوښې کلام به در سره شریک کړم چې دا د ټولو اورېدونکو ته ډالۍ وي چې ارشاد زما د خوښې خو بلاشې کلامونه دي، خو ټول زما د خوښې دي. او بیا که ته چېرته غوښتنه کې نو زه به درته د خپل خوښې یو کلام ډالۍ کومه چې یو څو شعرونه ترې مخکې وایم چې درست جهان باندې پیدا یې حبیب نشو، دا په ګېډه باندې موړ چې غریب نشو. واه واه. په ژړا در پسې ړون لکه یعقوب شوم. په ژړا در پسې ړون لکه یعقوب په ژړا در پسې ړون لکه یعقوب شوم، یوسف مخکې ستا دیدن مې نصیب نشو. واه زبردست. داسې رنځ باندې اخته یم ستا په عشق کې، لا تر اوسه پورې پوی پې طبیب نشو. واه داسې رنځ باندې اخته یم ستا په عشق کې، لا تر اوسه پورې پوی پې طبیب نشو. واه زبردست. او زه راشد که ورته هر څومره قریب شوم، زه راشد که ورته هر څومره قریب شوم، هغه ښکلی و چې ما ته قریب نشو. واه زبردست. یو څو شعرونه درته ترنم کې ډالۍ کوم. ارشاد. ستا د سترګو تور ښه دی، واه بل را باندې اور ښه دی. واه اے مړه بس کړې نو ماله دا پیغور ښه دی. زبردست. ستا د سترګو تور واه زړونه پې قرار مومي، پرېږده ټنګ ټکور ښه دی. واه لږه خاموشي ښه ده، لږ شانته کې شور ښه دی. زبردست. زړونه پې قرار مومي، پرېږده ټنګ ټکور ښه دی. لږه خاموشي ښه ده، لږ شانته کې شور ښه دی. ستا د سترګو تور ښه دی، بل را باندې اور ښه دی. زبردست. اے مړه بس کړې نو ماله دا پیغور ښه دی. ستا د سترګو تور مونږ له ټوک ډوډۍ ښه ده، تاسو له ډک شکور ښه دی. ځوان لره حجره ښه ده، پیغلې لره کور ښه دی. زبردست. مونږ له ټوک ډوډۍ ښه ده، تاسو له ډک شکور ښه دی. ځوان لره حجره ښه ده، پیغلې لره کور ښه دی. زبردست. ستا د سترګو تور ښه دی،
بل را باندې اور خدای اے مړه بسو کړینو مال دا پیغور خدای واه زبردست ستا د سترګو تور زبردست حسن شوخی خدا زړونو لا ټکور خدای نن په مې کدا کې بیا ستا راشد نسکور واه خدای زبردست حسن شوخی خدا زړونو لا ټکور خدای نن په مې کدا کې بیا ستا راشد نسکور خدای ستا د سترګو تور خدای بل را باندې اور خدای اے مړه بسو کړینو مال دا پیغور خدای ستا د سترګو تور زبردست زبردست ډیره مننه دا ملګرو راشد خان راشد چې تاسو ته ستا د خوښې کلام واورېدو خو غریب دومره مصروفه دی چې به دې زموږ په یو شارټ میسج یې موږ له ډېر ټایم راکړو او تاسو ته کلام ریکارډ کړو زه ډېره مننه کوم راشده ستاسو ډېره مننه او په دې تلو کې به ته زه خپله یوه ټپیزه ډالۍ کوم وایي ټپیزه ته وایي دا سوال زاري مې خوښه نه شوه او دا زندګي مې خوښه نه شوه والله بیخي مې خوښه نه شوه وایي بس غریبي مې خوښه نه شوه په چم ګاونډ کې سړی پاتې راولي نه ډېره مننه مهرباني